سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ باسي ملګرو. نو نن درته تشریح چې څنګه کولی شو په VRC کې اکاونټ جوړ کړو. نو د هغه له مخې که تاسې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ، تر څو د هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. نو راځو د ویډیو په طرف. کله چې راغلاست پرشکا ته به ولاړ شئ. پرشکا کې به ولیکئ VRC. کله چې مې VRC ولیکله نو ګړی به ورته انتظار شئ تر څو هغه VRC برنامه درته راپورته کړي. دا د ملګرو VRC برنامه مې راپورته کړله. ملګرو دغه د VRC برنامه ده، نو دغه به را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ شروع کړی دی. نو دا د هغه برنامه ډاونلوډ شوله، نو بیا یې راخلاصه کړو چې سره کوم اکاونټ پکښې جوړېږي. نو دغه برنامه ده چې را ډاونلوډ شوې ده، نو چې راخلاصوو، چې کله مې راخلاصه کړه تاسې ته به داسې یو صفحه راسي. نو بیا ملګرو دغه لاندې به کنټینیو وکړئ، دغه خانه باندې کې کنټینیو وکړئ. نو بیا که تاسې زوړ اکاونټ لرئ خو دغه د سر لا یې ووهئ، که زوړ اکاونټ نه لرئ بیا دغه کنټینیو ووهئ. نو اوس موږ غواړو نوی جوړ کړو، نو بیا دغه دانه کنټینیو کړئ. نو دا ملګرو دغه خانه ټیک مارک کړئ. کله چې مې ټیک مارک کړه دا کنټینیو ووهئ. ملګرو دلته څه پاسورډ غواړي، یو چا څو پاسورډ تاسې خوښ دی هغه ورکوئ، هغه ورکوئ. نو دواړو ته یو رقم کله چې ورکړئ بیا دغه لاندې خانه هم درسره ټیک مارک کړئ. دغه خانه ټیک مارک کړئ. کله چې ټیک مارک کړله نو بیا دغه اپشن ووهئ. نو ملګرو یو ځل بیا دغه ټیک مارک ووهئ. ملګرو یو ځل بیا و. نو ملګرو هغه کوم کوډ چې مخکې تاسې ورکړئ هغه کوډ دلته هم ورکړئ. کله چې مې په دغه ځای کې بیا هغه یو کوډ چې تاسې مخکې ورکړئ هغه کوډ به دلته بیا ورکړئ. نو د هغه کوډ مو ورکړئ. نو اوس یې بیا کنټینیو کوو. ملګرو دلته 12 عدده کوډ تاسې ته راوړي. په دغه ځای کې به ګوته یو څه ټینګ ونیسئ تر څو هغه کوډونه درته ښکاره کړي. نو په هغه بره سکرین شاټ عکس واخلئ، د په بل ټیپ نه باندې د سکرین شاټ عکس نه اخلي. دلته ګورئ داسې خالي صفحه راولي. نو تاسې باید په بل ټیپ نه باندې عکس واخلئ. کله چې مې عکس واخیستی بیا به یې کنټینیو ووهئ. نو په سر رقم چې دی بیا درڅخه غواړي هغه عکس کې تاسې اخیستی په هغه رقم به صورت، یعنې یو یې سر رقم دوه یې سر رقم وه، هغه رقم به ورته ووهئ. اوس د مثال په طور زه دلته هغه کوډ ورکوم چې دی ماته سر رقم راوړی و. نو هغه عکس و چې ما اخیستی و په ساده‌ګۍ یې راته راوړی چې داسې یو یې کم دانه و، دویم یې کم و. ګوره دا یې اول و او داسې به ټولې خانې ډکې کړئ. دا یې دویم و. دا دې ما ټولې خانې ډکې کړلې. نو بیا کنټینیو ووهئ. نو د دې ملګرو تر دې مهاله خو مو اکاونټ په سمه توګه روان دی. ملګرو دا دی موږ اکاونټ هم جوړ شو، مکمل ډول سره جوړ شو.